دوبۍ حکومت چې دنو 18 مسافر ونیول او هغه جیل ته ویوړل هغه ته به سخته سزا چې دنو ورکړل کیږي. ویډیو سره مکمل وګورئ چې په دوبۍ کې څومره مسافر دي د پاکستان دی کو د نورو ملکونو دي. نو دا ویډیو ضرور وګورئ غره به ورسته ضرور ارمان وکړئ د 18 پاکستانی 18 کسان چې کوم نیول دي د ولې نیول دي او په سوجه باندې نیول دي. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده کنه چې په سعودي عرب باندې په دوبۍ باندې په نورو ملکونو باندې چې کوم اٹیک شوی ده کوم حمله شوی ده نو ځینو خلکو چې دنو په سوشل میډیا باندې په دوبۍ په دا خبرې کړي په دوبۍ چې دنو دا یادوله چې دا مکمل تور باندې بلاک شوی ده او دوبۍ چې کوم حکومت ته هغه دینه خبر شوی دی نو هغه چې دنو ډېر سخت اکشن اخیستره چې چا هم د دوبۍ خلاف خبرې وکړلې نو دا خلاف په سخته کاروایی کیږي ځکه چې 18 مسافر چې دنو هغه نیولې دي او هغه چې دنو جیل ته وړي دي هغه ته چې دنو ډېره سخته سزا ملاويږي صرف په دې وجه باندې چې هغه د دوبۍ خلاف خبرې کړل دي 18 کسان چې دي نو د دې وجه نیولې دي چې دا په دوبۍ کې او بیا هم د دوبۍ خلاف خبرې کولې. څنګه تاسو ته پته ده کله چې دا اٹیک شوی خاص کر تاسو انډیا وګورئ انډیا په دې کې ډېر زیات ملوي سي ځکه چې انډیا چې دنو هغه ډېر زیات خلاف چې دنو هغه ویډیوګانې جوړي هغه په ډېر زیات مخکې دا ملګرو چې څومره کسان چې دنو زما دا ویډیو ګوري خاص کر مسافرو نو کوشش کوئ چې دوبۍ خلاف یا د سعودي عرب خلاف چرته هم داسې پوسټ مکوئ چې تاسو ته نقصان جوړيږي چې څومره هم مسافر یې کوشش کوئ چې د دوبۍ خلاف یا د سعودي عرب خلاف چرته هم ویډیو جوړ نه کړئ ځکه تاسو په خپل مسافر یې په هغه ملکونو کې او تاسو چې دغه باوجود داسې ویډیو جوړوي څنګه چې تاسو ته پته ده اٹیک شوی دی او ښه نقصان یې ټول ملکونو ته رسولی دی په کوم ملکونو چې اٹیک شوی دی برج خلیفه چې دنو هغه خالي کړی ده دا ټولو خلکو ته پته ده خو تاسو کوشش کوئ کنه چې څومره مسافر یې نو تاسو چرته هم د دې خلاف ویډیو جوړ نه کړئ د دوبۍ چې کوم حکومت ته او چا چې هم د دوبۍ خلاف ویډیو جوړ کړه هغه ته به سخت نه سخت سزا ملاويږي. کوم 18 کسان چې دنو هغه نیولې دي هغه جیل ته وړي دي نو هغه ته به چې دنو ډیره سخت سزا ملاويږي او کله چې عمر قید ته ملاوي شي او ته پانسي ورکړل شي. نو کوشش کوئ چې څومره مسافر یې کنه کوشش کوئ چې تاسو چرته هم د دوبۍ خلاف یا د سعودي عرب خلاف چرته هم ویډیو جوړ نه کړئ که تاسو ویډیو جوړ کړه نو تاسو ژوندۍ به تباہ او برباد شي دا به وروسته ضرور ارمان کوئ. زمونږ هم حق جوړیږي چې موږ تاسو ته دا ویډیو درور رسو ځکه چې په دوبۍ چې کوم حکومت ته هغه ډیره سخته کاروایی شروع کړې ده ځکه چې ځین خلکو په سوشل میډیا باندې دا خبره کوله چې دوبۍ چې مکمل تور باندې بلاک ده هغه پلیټونه چې دنو مکمل تور باندې ختم کړی دي د دې وجه نه کچرته بیا چې دنو په دوبۍ باندې اٹیک کیږي دلته کې مسافر نو هغه جس خوري هغه چې دنو مکمل تور باندې ختمي نو هغه چې دنو پلیټونه هم چې دنو کینسل کړی دي نو کوشش کوئ چې څومره مسافر یې نو هغه چې دنو دوبۍ یا د سعودي عرب خلاف چرته هم ویډیو ما جوړوي کنه تاسو ته به چې دنو ډېر غټ نقصان ورسي. کوشش کوئ ټول مسافر ته زما دا پیغام ضرور ورسوي زما چې کوم حق او هغه ما تاسو ته ضرور ورسوي او تاسو حق جوړیږي چې تاسو دا ویډیو شیر کړئ او ټول مسافر ته ورسوي ځکه چې تاسو مسافر لیدل یې کنه په بهر ملک او تاسو چې دنو هیڅ هم نشئ کولای ځکه که تاسو پاکستان کې یا چې دنو دلته تاسو د حکومت خلاف ویډیو جوړ کړئ نو تاسو چې دنو هم ارست کړئ او تاسو په دوبۍ کې یا په سعودي عرب کې دا الته چې دنو الته تللی نو مسافرۍ د لپاره د مزدورۍ د لپاره دغه باوجود تاسو چې دنو دغه خلاف ویډیو جوړوي نو هغه چرته هم څوک نشي برداشت کولای. نو مسافرو زما دا پیغام سره شیر کړئ او چې څومره کسان کوشش کوي کنه چې دې پوسټونو نه او د دې ویډیوګان نه ځان ضرور وساتئ.